د اسداباد ولایتي روغتون طبیبان وایي په لومړي ځل د مثانې د غوښې عملیات د جراحي ټیم لخوا په بریالۍ توګه ترسره کړي او په روغتون کې د څو نورو عملیاتو د پیل خبر ورکوي. او اوسني نوې عملیاتونه چې په دې ټولګه کې شامل نه وو موږ هغه پکې شامل کړی شو چې په هغې کې د پښتورګي تیږې دي، د تریخې تیږې دي، همدارنګه د پروستات عملیاتونه دي چې دا به انشاءالله نور په آینده کې د جدول مطابق په منظم ډول باندې سرته رسیږي. حکیم سید نامې د سرکانو ولسوالۍ د باروګۍ سیمې اوسېدونکی دی. وایي 2 کاله د ورپېښې ناروغۍ له امله کړې ده. د خپل کمزوري اقتصاد له وجې یې نشو کولی چې په شخصي روغتونونو کې یې درملنه کړې وې. او 2 کاله مې کېږي دا مرستیا راباندې راغلي ټول د ملک مې وکتل خو چا راسره زه کومک ونه کړم. او 2 کاله مې د مرستیا وشول ډاکټران هم ډېر خوشحاله یم. بل پلو د کونړ عامې روغتیا مسؤلین وایي هڅه کوي چې د اسداباد د ولایتي روغتون د خدماتو کیفیت ښه او ولس ته بېلابېلې روغتیایي اسانتیاوې رامنځته کړي. کوشش وکړو چې هغه عملیاتونه په ولایتي روغتون کې ترسره شي چې د هغې یو نمونه تاسې اوس خپله ولیدله چې تېره ورځ زموږ د دغه سپین ږیري د پروستات عملیاتو په کامیابۍ سره ترسره شو. د خپل جراحي ټیم څخه نړۍ مننه کوو او په څنګ کې په دی باندې ویاړو چې دی په ولایتي روغتون کې د خپل ولس د خدمت ته ژمن دي او په وړیا ډول ولس ته خدمات عرضه کوي. او لا به نور هم هڅه او کوشش کوو چې زموږ د ولسونو هغه اړتیاوې همدلته پوره شي. کونړ ګڼو ولایتي مشرانو د اسداباد په روغتون کې د بستر ناروغانو څخه د لیدنې پر مهال د روغتیا پالانو لاسته راوړنې وستایلې. لله الحمد مریضان هم خوشحاله وو او عملیاتونه هم سوي دي. عملیاتونه ماشاءالله کامیاب عملیاتونه وو او له دغه ډاکټر صاحبان هم مننه کوو. الله جل جلاله دې په عمرو باندې نور برکت واچوي چې داسې خدمتونه نور هم ترسره کړي. بعضې ملګري د شورا په نمایندګۍ باندې د شپې د ورځې دلته راغلي دي او د دې ځای نظارت یې کړی دی او د هسپتال چې څومره ډاکټران دي الحمدلله د دوی نه ښه مطمئن دي او ولس ته هم مطمئن دی. موږ په خپله مریضانو باندې وګرځېدلو. الله تعالی د دوی دا خدمتونه قبول کړي او دغه ټولو مریضانو د الله شفا او صحت کامله ورکړي. د یادونې ده په دې وروستیو کې د اسداباد د ولایتي روغتون د چارو ښه والي ترڅنګ په لرې پرتو سیمو کې هم ولس ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو اسانتیاوې رامنځته شوي.